بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله. په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. نن بری شو په مایکروسافت ورډ پروګرام پریکټیکل یو ډیزاین به تاسو ته وکړم. ډیزاین به داسې وکړو چې آفیس دپاره به نښه جوړ کړو چې خلکو ته لارښوونه وکړي چې آفیس کومې خواته ده. راځئ پریکټیکل پې کار کوو. زه به راشم لومړی ډیزاین ته، او د ډیزاین څخه به وروسته ورته پیج بارډر انتخاب کړم، او دلته به راشم بارډرز ته او باکس به ورته انتخاب کړم یا 3D به ورته انتخاب کړم او اوکې به یې کړم. ګورئ په دې شکل باندې ما یو پیج بارډر ځان ته ډرا کړه. له دې څخه وروسته زه هوم ته راځم او بیا سنټر ته راځم. دلته به دا سایز به زه ورته 840 کړم او وبه لیکم چې آفیس. بیک سپیس باندې لږ پاس راځم او همدا ډول انټر کوم چې دا منځ ته راشي. فرض که دا منځ ته راغی، بیا دلته کرزر دروم او بیک سپیس وهم تر څو دغه دومې ورقې ته چې تللی دا بیرته اولې ورقې ته راشي. ګورئ دا اولې ورقې ته راغی. له دې څخه وروسته دا به بیرته بیک سپیس کو. اوس راځم انزرټ ته، او په انزرټ کې به شیپ ته راشم او دلته به یو ویکتور ورته انتخاب کړم. فرض که دا ویکتور شو. هدف دا دی چې آفیس یعنی رایټ طرف ته ده، او دلته به هم ورته فرض که تور انتخاب کړم. له دې څخه وروسته چې دا مې ورته انتخاب که، نو زه به راشم شیپ فارمټ ته. شیپ فارمټ ته هم نه راځم، لیوډ ته راځم، ډیزاین ته به راشو او پیج بارډرز ته به راشو او وروسته به ورته یو شیډینګ واخلو. فرض که دا شیډینګ هم ورته واخیسته، دا خو مکمل تور شو، او دلته به راشو دې ته به یو بل شیډینګ واخلو. دې ته به یا دا شیډینګ به ورته بیخي پیج ته به راشو، دا به ورته پیج بارډر شیډینګ به ورته څنګه کو، نو کالر انتخاب کو، اوکې به یې کو چې بیرته سپین شي. دا به ورته لږ پورته کو، دلته به کلیک وکړو، یو خانه به یې بیرته ښکته کو. له دې څخه وروسته به زه راشم پیج کالر ته، او دغه خپل پیج ته رنګ هم دې ځنه ورکولی شو، خو دا داسې ښه نه راځي. داسې کار به وکړو چې کله دا ما ډیزاین کړه، له دې څخه وروسته رای به شو پیج بارډرز ته، او پیج بارډرز څخه وروسته مختلف رنګونه دي. هیڅ رنګ ورته همدا تور صحیح دی. شیډینګ ته راځو. په شیډینګ کې به ورته موږ یو رنګ انتخاب کو. فرض که دا رنګ اوکې به یې کو. دا رنګ ما انتخاب کو، اوکې مې کړه. له دې څخه وروسته دا راځم، دې ته به هم شیپ فارمټ ته به راشم او دې ته به یو سپین رنګ ورکړم. او له دې څخه وروسته چې دې ته مې سپین رنګ ورکړه، بیرته لیوډ ته راځم، ډیزاین ته راځم، او په ډیزاین کې چې دی پیج کالر هم ورکوم. پیج کالر فرض که کوم رنګ ستاسې خوښېږي. زه سور رنګ به ورته انتخاب کړم. سور خو ښه نه ښکاري، نو تاسې په خپله خوښه یو رنګ ورته انتخاب کړئ چې تور به څنګه وي. چې دا تور انتخاب کو، پیج بارډرز ته به راشو، شیډینګ اوس ورته سپین کړو، تورې چې بیا څنګه ښکاري، اوکې به یې کو. او دلته دا ویکتور به ورته سلیکټ کو، شیپ فارمټ ته به راشو او دا به هم ورته تور انتخاب کو. مختلف ډیزاینونه دي، نو چې هر یو ستاسې خوښه ده نو انتخابولی شي. تور به ورته دا انتخاب کو. همدا ډول د آفیس چې موږ لیکلی دی، کولی شو دا کنټرول قوسبند دې سره یې لږ لوی هم کو. نو ګورئ دغسې یو ډیزاین موږ پکې جوړ کړ. تاسې کولی شئ چې بیا په خپله خوښه دغه ډیزاینونو د رنګونو ته تغییر ورکړئ. فرض که تاسې راشئ ډیزاین ته، او
لکه پیج بارډر سره شي او وروسته د هغې څخه پیج بارډر ورته انتخاب کوئ. فرض که دغه ډیزاین ورته ورکوئ او رنګ هم ورته انتخاب کوئ. له دې نه فرض که شین رنګ ورته انتخاب کوئ، شین رنګ اوکې کوئ. ګورئ یو بارډر هم دا به ورته بیک سپیس کې یو بارډر هم موږ ورته ورکړه. همدا ډول به یې کولی شئ چې راشي پیج کالر ته لکه هر رنګ چې تاسې خوښوئ نو تاسې کولی شئ چې هماغه رنګ پې اپلای کړئ. که تاسې سره پرنټر رنګوئ نو همدغه ډول به دا پرنټ هم شي. فرض که دا رنګ ما ورته انتخاب کړ، له دې څخه وروسته پیج بارډر سره راشئ او دلته شیډینګ رنګونه هم بدلولی شئ. نو هر رقم شیډینګ چې ستاسې په کار و دلته به راشئ هماغه شیډینګ به ورته انتخاب کړئ. ګورئ هماغه شیډینګ به ورته انتخاب کړئ. نو موږ او تاسې کولی شو چې په دې شکل هم یو ډیزاین ورډ پروګرام کې وکړو.